مخکې ویل چې یارې دي ورک به دې کي مړ به دې کي پښتانه په ټټر ورځي. د پېښور وروسته بنو کې هم د افغانستان بیرغ پورته شو. دا چې منظور پښتین پاکستاني ریاست ته څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د بنو نننی ولسي پاڅون چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و، دا خلک په خپله خاوره د بلې جنګي لوبې خلاف دي او امن غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نور مشران هم په دې ولسي پاڅون کې ګډون کړی و. منظور وویل په دې پوهیږو چې دا پالیسیانې د پښتون قام نه دي بلکې پر پښتنو تپل شوي، خو پښتانه هم پکې ځکه ملامت دي چې د یو څو روپیو لپاره د پردو سره د خپلو خلکو تباهۍ کې لاس ورکوي. هغه وویل دا زموږ خاوره او وطن دی، نه د پاکستان جنرالانو ته، نه د امریکا جنرالانو ته او نه هم د چین پلانونو ته اجازه ورکوو چې زموږ پر مظلومو خلکو یې عملي کړي. جنرال څه چې د جنرال پلار هم شي مخامخ او سپینه خبره به ورته کوو. نوموړي وویل دښمن خو دښمن دی، هغه دښمني کوي. پښتانه باید فکر وکړي چې ولې یو له بل سره دوستي نه کوو. زموږ دوستي د دښمن پر مخ کلک ګزار دی. قومي فکر محدود شوی، په یو بل نه دردېږو. منظور پښتین د پیغور په ډول وویل همغه لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز هم دی، د تحریک لبیک مرکز هم دی، خو بیا هم هیرا منډۍ پکې شتون لري او هیڅوک یې پر ضد غږ هم نه پورته کوي. د پي ټي ایم غیرتي غړو د افغانستان بیرغ هم پورته کړ او د لر او بر یو افغان ناره یې ووهله. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.